تاسو خپل نظریات بشمول د منظور پښتين چې څومره ټیم دی څومره وګړي دي کته خوشاله منسوبې د وزیرستان لپاره هغه کم یو وي دغه پروپوزل بسنګ دی تاسو دغه سیمه پښتانه کم لار بوزي چې موږ یو عام پښتون تاسو سره پای کې جوائنینګ وکړي لکه څنګه زه معمولی وضاحت کوم به خیر تاسو په خبرو کې به موږ تاسو نه اجازه تخلو دغه تکي پاکستان په خلاف چې د کوم ملک دی ډېر شي کمې به شي دی پکې ټول ته پته را پای کې زه سپرمن نیم چیرې زه چاته چیرې دا خې دا غلط دي ټول ته پته خپل کور لیول خبرې دي ټول چې روزي د کوسي لیول باندې دلته کې افغان اسایلم سیکر په یورپ کې زموږ د امبیسي بهر لاریونه کوي نو مخلي زموږ د پښتنو مونږه پاره باندې دا ویو چې اوسه پوری ک ستاسو په تنظیم کې د کوم هغه ته لاریون کې د امبیسي مخامخ پاره کې یو یا دوه پاکستانیان سو کول باقي پکې ټول فورنرز دي لیټس سي افغان فورنرز اسایلم سیکر چې دلته یورپ ته راغلي دي زه غواړم چې تاسو دا درنه جوائن کوم خو چې کله زه پای کې د خلکو ګورم یا هغه ته کې دا سيناريو ګورم نو زه به یو سټپ بیک کوم ځکه چې زه نه غواړم چې ما زه د خپل حکومت سره په بحث شم یس د نقیب صاحب په شهادت باندې ټول پاکستان یو پلیټ فارم باندې ولاړ دی نن هم هغه یو اخیری انساني چې هغه د نقیب الله شهید په خبره باندې ګرانوار فیور کوي نو دغه دوه خبرې ته خپل کې لینک چې یو عام پاکستاني تاسو د منظور پښتون پورا نتورک څنګه جوائن کی او داغي پرمختګ بسي د خوشاله منصوبه بسي ډیره مننه تاسو د خبرې جواب دا دی چې مسلمان سره ودرېږي او کو نو درېږي چې په فلسطین کې ظلم وشي نو زمونږ فلسطینیانو سره د کمې ده زمونږ غي د تر زامن دي د ماما زامن دي خو ولې فلسطین سره دا ټول خلک ودرېږي فلسطین د پاره په دې پاکستان کې ولې غټ غټ مظاهره کیږي هغه خو فلسطینیان نه دي بیا ولې زګه چې موږ مسلمانان یو او مسلمان سره ودرېږي نو چې کله مسلمان سره ودرېدل شي نو دا فارمولا مسلمان سره ودرېدل فارمولا په فلسطین باندې اپلای کیږي زه په فلسطین د پاره ودرېږم ځکه چې هغه مسلمان دی د کشمیر د پاره ودرېږي ځکه چې کشمیر او زما سره تعلق دی یو بل سره نه مې د کاکا زامن دي نه مې د تر زامن دي سز تعلق دی زما د مسلمانیت تعلق دی نو چې زه مسلمان سره د کشمیر مسلمان چې کوم دی د پاکستان مسلمان بور سره ودرېږي فلسطین سره ودرېږي نو دا پښتون خړ سره ولی پښتون سره نشو درېدل دا پښتون خړ سره ودرېږي زما خبره تاسو دلته یو کریکشن کوم جی یو کریکشن کوم جواب ورکوم نه یو کریکشن کوم نه تاسو خپل سوال کړی ما خبر ته پرېږدي چې پښتون سره ودرېدل چې مسلمان سره ودرېدل شنو پښتون ولی پښتون سره نشو درېدل دا خو بیا د دې خو وینم یو د دې پښتنو ولی یو بل سره کریکشن کوم زه کریکشن کوم تاسو ریجیکټ کړئ کریکشن کوم تاسو ریجیکټ سوال کړی تاسو خپل سوال کړی اوس ما خبر ته پرېږدي په دې خبره کې یو وړو کې شان پښتون سره ودرېږي رومان دا خبره طریقه نه د ما خبره ته پرېږدي د خبره طریقه دا نه خبره غلط ولګیده پښتون سره ودرېږي تاسو ته غلط ولګیده بشک او پخې راګي باندې درديږي هغه ودرېږي یو بل سره پښتانه تاسو منم کنه دي هم یو غلطه خبره نه ده تاسو خبره 100% شو تاسو په دې خبره کې مثلا نخ کاریږي چې کشمیر سره د مونږ ودرېږو فلسطین سره د مونږ ودرېږو خو تاسو په دې خبره کې پرابلم ښکاریږي چې د پښتون سره ودرېده تاسو 100% خبره کوي جی 100% صحیح کوي پښتون سيږي او د ډیورنت کرخنه د پښتون سيږي پښتون با د پښتون په مرګ باندې خپکیږي پښتون به د پښتون په مرګ باندې باغه خبره کوي تاسو خبره کوم تاسو همکاري کوم تاسو د پښتون په مرګ باندې زړه نه خپکیږي نو خو به سوال پتو کړی همکاري کوم تاسو چې څنو چتیږي نو رومان تاسو خپل خبره نو درو و خوري کنه چې دې غلطه واپس راکړي که خبره غلطه واپس راکړي زه به سوري وکم زه دا پروګرام په پرېږدم که تاسو ما خبر ته نه پرېږدئ تاسو به خبر کوئ وړي خبره تاسو زه به دا پروګرام پرېږدم رومان زه به دا پروګرام پرېږدم تاسو ما خبر ته نه پرېږدئ ځکه خبرې کول طریقه نه ده تاسو خپل سوال وکړو اوس به تاسو ما جواب ته پرېږدئ او چې زه کله خپل جواب مکمل کړم بیا تاسو سوال وکړئ ٹھیک ده او که تاسو دا نشئ کولی نو مهرباني به دا وکړئ چې تاسو خلک مراوړئ خپل پروګرام ته تاسو مخې لاړ
دا طریقه نه و کنه چې زه به خبره کوم دا تاسو پاکستان ټي وي نو شو تاسو د جوړ کړل د پاکستان ټي وي شو د دې نه مو جوړ شي دا طریقې کار جوړ شوی چې ول په ملمرا غواړي او ملما به دې د پر غواړي چې ته هغه خبره نه پرې دې خبره بورډ کټ کې او د خبرې بورډ خبره کې دا طریقه کار نه دا طریقه کار نه د پروګرام کول تاسو خبرو کړل اوس مما جواب ته پرې دی اوکې تاسو خبرو کوي او بیا او زه تاسو هم چې دا کدا طریقه کار نو دا تاسو دومره مینت زاری باندې دې خبرو کوي نو تاسو سوال دا وکړي چې د پښتنو لپاره د خوشحالي او د سوکالي د منسوبې تاسو ته پوس کړو او یو سوال تاسو دا چې زه څنګه د خود افغانستان پښتون ولر د نوزګری زه ولې الته درېږم نو که تاسو زما د غي ساده جواب دی چې دا منافقت نه بغیر سوم نه دي چې تاسو په کشمیر د پاره درېږئ هغه نه پښتون دی نه پاکستاني دی فلسطیني چې کوم دی نه پاکستاني دی او نه پښتون دی خو هغه د پاره بودرېږي نو په دې کې څه چل دی کله دا کې پښتنو د پاره دا خو د خوشحالي او د فخر خبره ده چې د ډورنټ کرکنه اخوا هم یو چرته انسان یو بنی آدم زما باندې خوږیږي او زما د پارودري کې دا د خوشحالي د فخر خبر ده نن سبا دور د سولیډاریټیز دور دی خلک انټرنیشنل ریجنل سولیډاریټي ته ګوري نن چې کوم دی په سکیورټي کونسل کې دنه ووټ کیږي چې بهارت دی د سکیورټي کونسل ممبر جوړ شي د اقوام متحده د سکیورټي کونسل په دغه کتابونو او په دغه ټي وي کې راځي شپه مونږ ته ویل کیږي چې مونږ ته د انډیا نه خطر ده د فوج بجټ دی زل دومره ډیر شو د فوج بجټ ولې ډیر شو چې ما د انډیا نه خطر ده سوال ما د خوشاله منسوبې کړو تاسو په خپل کولای دا هم لو شو لا پاغي بارډر باندې هغه هم لو شو انډیا زما سخت دشمن دی نو ځکه ما د زیات بجټ ضرورت دی نو په دغه کې د انډیا په دښمنی باندې تمانه بجټ اخلي خو دغه کې انډیا ته په سکیورټي کونسل کې وری ووټ ورکړي ځکه چې بیا الته خبره څه شي ریجنل سولیډاریټي سو سوال دا د ریجنل سولیډاریټي خبره ده ساوث ایشین ملکونو له د ساوث ایشیا ملکونو سره درېدل پکار دي نو دغه پاکستان بیا د ساوث ایشین سولیډاریټي په بنیاد باندې چې کوم دی نو الته انډیا له ووټ ورکړي او دلته مونږ ته په ټي وي کې دا وایي چې دا وګورئ دا زمونږ غټ دشمن دی په بارډر باندې زمونږ فایرینګ کیږي نو په بارډر باندې یو بل باندې فایرینګ کوي بارډر باندې یو بل بچنی خو په اقوام متحده کې د نه یو بل ووټ ورکړي نو د شانتي څه چلو شو کته پاکستان چې کوم د انډیا سره کاروبار وکړي د انډیا سره به دوايان به ملته نه راغواړي الته به کاروبار کیږي الته به کانټراکټس کیږي الته به دغه جوړیږي دا کوریډورز باندې جوړیږي ووټونه به سکیورټي کونسل کې ورکول کیږي نو کله پاکستان او د انډیا یو بل سره سولیډاریټي کېدل شي نو په دې کې څه خبره نه چې د پښتانه د لر اور بر پښتانه نن سبا خو پښتانه ایون دا خبره هم کیږي چې په امریکا کې دنه د تور پوسټ کوم تحریک د بلیک لایفز میټر هغه سره موږ سولیډاریټي پکار دي ځکه چې ظلم دی او ظلم که به هر ځای کې د ظلم چې کوم د اپریشن کوم سیستم وي نو هغه اپریشن یو اپریشن ظلم د اپریشن سیستم یو شان دي تقریبا نو د هغه سره خلاف موږ لو درېدل پکار دي دا د سولیډاریټي دور دی دا د یوازې کار کول دور نه دی بس تاسو د هغه نه پس تاسو نه اجازه غواړم تاسو د اخرنی خبرې ز جواب درکوم بیا تاسو نه اجازه غواړم سوال واخلي د تاسو د پښتنو لپاره سوکالي سوال واخلي سوکالي چې کوم دا د پښتنو سوکالي په دې کې به راځي چې تاسو د خبرې جواب ورکوم د پښتنو سوکالي به ال راځي چې بدل ریاست د جبر یو پالیسی بند شي د جبر پالیسی بند شي او یو ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي او په هغه ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن کې د نه چې بدی ریاست کې د نه کوم ظلمونه شوي دي کوم کې شوي دي دغه کوي او دا غیر لپاره دي دا غیر موږ په پښتنو باندې ویاړ کوو او د پښتون سره زما سنټیټیوي عدالت کې پیش کړل شي د کلار د پښتنو سوکالي او ټروت اند کمیشن لار ده سوال کوم زی نه تاسو خو زما جواب نه اورید نو زه به تاسو اجازه غواړم سوال ورېږي چې تاسو اجازه غواړم ځکه چې تاسو زما خبره اسوم مسلسل کټ کوی تاسو اسوم زما خبره نه اورید سوال کول غواړي جواب او خوري کړم تاسو په ټول پروګرام کې دغه نه ریپیټ اجازه غواړم تاسو پروګرام کې ریپیټ کړئ مال اجازه راکړئ پروګرام به خیر دی ریپیټ کړئ څه غلطي شوی خیر دی به موږ تاسو وایي خو تاسو ته تاسو سوال زه هوستم زه خو تاسو سره بحث نشم کولای زه خو هوستم کولای شم استاد تاسو سوال एकदम تاسو نه به اجازه غواړم که تاسو اخرنه سوال غوښتي بیا زما پیاز په دې درنښت باندې تاسو اجازه غواړم موږ دا نه و چې زموږ ګیست موږ خپل شي ګوري تاسو سوال نه نه چې زه خپانه زه برابر شي ګنده برابر ګوري پښتون به د پښتون سره ولاړه کوي سمپتی وکي کاغه د امبسی بار چې څومره کنزل کوي زموږ په دې کې د سره غي سره ایشو نشته موږ سمپل دا ویو چې امن افغانستان کې ډېر ضرورت دی کله امن په پاکستان کې ډېر ضرورت دی که امن په افغانستان کې رومبنه فریضه وي او فرض وین وي نو بیا په کار چې افغاني ماته وي یو پښتونه
هوا باندې ور بلیږي ما سره دلته ودرېږي چې ایران په خلاف باندې لاریون وکم، پاکستان په خلاف لاریون وکم، د روس په خلاف لاریون وکم، او چې په کوم ملک تاسو پاتې کېږي د امریکا په خلاف لاریون وکم. د ایران خلاف لاریون تاسو ورته لاړ شئ. ایران خلاف لاریون تاسو ورته لاړ زه پکچر خیم کوي ته پکچر خیم ګوري که امن په پاکستان کې مسله وا ټیک شو نو بالکل لاریون زه ټول منم. ډیپلوماسي چې کوي نو په ډیپلوماسي وسره بیا د پاکستان پښتانه کوي. تاسو دا نه منئ چې پاکستان کې دا مسله زه سوال کوم تاسو ته جواب راکړئ. سوال داري دی سوال داري چې د خپل ملک د امن چغې نه وهي. ما تاسو دا نه منئ چې دلته د امن مسله زه وایم کنه بیبي تاسو سوال وخت د امن مسله سوالم خوښ نشو بیا راته وایي زه په تخیر تاسو نه سوري موږ تمام ملمنه تاسو که امن مسله د افغانستان رومبني وي نو وایا د افغانستان خپل خلک ځان د پارلارین جوړي او ما د پارلارین جوړي بیا به بالکل هغه ځان د پارلارین پیله کولې خپل لیډرانو پسې سل کمزلي کولې ما پسې 200 موږ په هغه سره به همکار یو خو 24 غنټې کې په وزیرستان کې د چرګ نه انډه مرګ شي پاکستان د عارف وزیر دی دا هیڅ نه لګره په افغانستان کې مناويږي صحیح دی بیبي تاسو د بابړ ذکر کو یو شل بابړ په افغانستان کې روزانه جوړیږي سو کې الته کې خو د پښتون بینه خپل پر ویږي بیبي خو اوسه پورې چې پاغي باندې لاریون نه او زه وایم چې بیا هم زه بیا هم دا غینه خوشم پاکستاني پښتون بیا هم دا غینه خوشي چې کم سے کم زما تاسو په افغانستان کې خو د افغاني خو د خپل تاسو په افغانستان کې نشته موږ به تاسو دا و چې موږ سره په خپل ډیپلوماسي کوي د افغانستان پښتون خپل فیوچر په خپل شي ډیسایډ کولای موږ نه سغواړي کوم لاریون غواړي زه به د خپل امباسي سل بار د کنټرول کوم چې په تاسو د دې په ملک ګوتې وهي فورم دی روزي موږ روزانه خبرونه د کوم موږ د اوفیشل خلک راغواړو موږ هیڅ طرف روزانه خبرې کوو چې تاسو په وزیرستان بل ورځ ما شاید خټک صاحب سره پروګرام کړی دی د تعامل ما وته تاسو په وزیرستان تاسو د ملټری انخلا کله کوي پولیس په کله تکي عدالتونه په کله نظام کوي شاید خټک صاحب مراوستي په کار کوم مسائل باندې علي وزیر زوم فون وځتي شاید خټک مونږ لراغو علي وزیر ناراضي 3 منټ شو رومان لازم نه دی بیبي ما ته راشي اب نه کوي کوم چې دلته کې د پښتنو په سر باندې افغاني روډ ته بیبي ته د ما سره زره په جنجال شه زه ما ته مسله نشته خو که یو فورنر زما په ملک کې وایي او زما د امباسي بهر ځان ته یو لاریون نشي جوړولای او د پاکستان په خلاف باندې سل لاریون کوي زه دا نشم تسلیمولای دا یو پاکستاني نشي تسلیمولای دا د هغه حق د تاسو مت تسلیموي د کوم طرف حق دي ځان ته په خپل حق نشي غواړي فریډم اف ایکسپریشن د تاسو مت تسلیموي دا غي فریډم اف ایکسپریشن د تاسو مت ځان ته ولې نه غواړي بیبي ځان ته ولې نه غواړي ما دا غي د هر انسان فریډم اف ایکسپریشن د تاسو د تسلیمونه فریډم اف ایکسپریشن پاکستان پښتون د غواړي چې کوم تاسو خیر دا سوال مکمل کوي چې بیا ځ جواب ورکم بیبي چې کوم سیف پښتون دغه د فریډم اف رائټ غواړي فریډم اف سپیچ ولا ورکړي بالکل I do agree with this. What about that freedom of speech? روزانه سل بابړې په افغانستان کې جوړیږي دا غي فریډم اف سپیچ نشته بیبي پلیز که سکرپټ تاسو راوړئ ما تاسو وخت نه اورئ تاسو سکرپټ ما د لپاره قابل قبول څه زما ملمنه نه اوس رومان تاسو خپل سوالو کو جی بالکل اند کیمز اخیری ټایم دی اند کیمز تاسو خبرو او برای مهرباني تاسو کو غواړي چې تاسو دا پروګرام مخامخ لاړ شي او تاسو سره خلک راضي نو تاسو چې تاسو ځان پاکستاني ټي وي انکر مو جوړوي او تاسو خلک خبره ته پرېږدئ چې خلک خبره کول شي دا سیمو کوئی چې خلک درله جواب درکوي او تاسو دا غي جواب کټ کوي تاسو سره عزتمن خلک بیا نه راځي خبره به در سره نه کوي کدا تاسو پروګرام مخکې وداس بوتل غواړي او خپل سوال ضرور پېښ کوئ خو د پاکستان د ریاست وکیل ځان نه موجود مسوول لیګل دی بیبي دا ایلیګل سټریټ کوي زه سوري کوم بیا تاسو ځان د پاکستان د ریاست وکیل مو جوړوي بیبي او په ډایلاګ کې ډیبیټ اور په ډایلاګ my question is illegal if my question is illegal ما خبره ته پرېږدئ دا طریقې ځان د پاکستان مو جوړوي چې کوم کس راوړی دی هغه بیا خبره ته پرېږدئ کنه داسې نه چې تاسو خبرو پر هغه کس جواب ورکړي زما سوال غلط تاسو ما خبره ته پرېږدئ رومان تاسو غلط سوري کوم بیا زه غلط سوال ریجیکټ کوي بالکل تاسو دا طریقې کار د خبرو کولو ټیک نه ده دا تاسو امپروف کول شي د خلکو جواب اوریدول ته پرېږدئ سوال صحیح دی اوس تاسو سوال طرف ته راځم تاسو جواب تاسو سوال در کوم خپل تاسو چې دا تاسو خپل دا که تاسو غواړئ چې موږ تاسو سره انګیج پاتې شو نو دیټس ناٹ د وے ځکه چې دا څه تاسو به خلک کټ کوي پلیز اوس خبره تاسو راغله تاسو چې د افغانستان خلک ولې درېږي ما تاسو ته اول خو مبای خبره ده چې پښتون به پښتون سره درېږي
دلته غورځنګ دی، غورځنګ سره به سولیډارټي وي چې څنګه د کشمیر لپاره اواز د جوړول جایز دی. او تاسو په دې باندې سوال نو چتوي چې ولې په کشمیر کې خو تاسو دانو چې په فلسطین چې کوم دی په فلسطین کې خو د پاکستان د حق لپاره خبره نه کیږي، نو ولې بیا په پاکستان په کله کشمیریانو د پښتنو لپاره د پاکستان کې د نه چې کیږي د پاکستان کې ظلم کیږي هغه له اواز نه اوچت کړي. په فلسطین کې د نه کشمیر کې د نه موږ د بار کله مظاهرې نه دي شوي، خو موږ بیا مور سره ودرېږو. زموږ په پاکستان کې د نه بیا هم د هغې لپاره مظاهرې. نو د افغانستان خلک چې کوم دي هغه پښتانه دي، دا د وینې رشته ده، دا د ورورولي خورمولي رشته ده. ولې ورور یو خور یو بل سره نو